أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. مخکې الله پاک دا منافقانو قباحت بیان کو چې ردو ظاهر یو شانتی ده او باطن د دو بل شانتی او په ظاهر باندې دو قسمونه خوري د الله پاک په نوم باندې دغه خپل قسمونه ډال جوړي د دې لپاره چې دو د ملامتیا نه بچ شي او د ذلت او د رسوایی نه بچ شي. الله پاک فرمای و اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم. دو د کمزوري د وجنا دا عادت او دا طریقې نه اختیاري چې ردو بدنونه کمزوري دي یا د دو نور سغوزر بلکې الله پاک فرمای و اذا رأيتهم کله چې تویني دو تعجبك اجسامهم نو په تعجب کې بواچوي تعالی رتنی ددو لولو تنی نیولې دي لکه په دې سټ کې لیوګان ناشته دومره تنی دي لیکن دومره بوزدل دي چې په هر میدان باندې شاته پاتې کیږي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. دوبا نور کسانو توی چې ډیره سخته ګرمي ده غزوه تبوک د هغه په مقابله چې تاسو موزي په دې ګرمۍ. الله پاک فرمایل قل نار جهنم اشد حرا. دو توایا چې د جهنم ور د هغه ګرمواله او تپ هغه بیا ډیر سخت دی. الله پاک فرمای چې ردو تنی هغه هم مضبوطی او غټي غټي تنی دي او د خلی په الفاظو کې او د جبې په چالاکۍ کې دو هم ډیر انتهایی تیز دي. و ان یقولوا تسمع لقولهم او کچریدو وینا کوي تسمع لقولهم نو تب غوږ دی وینا ددو ته غوږ بکی دی وینا ددو دومره صفائی دردو په جبه کې دومره چالاک کأنهم خشب مسنده گویا چې دو خشب لرګي دي مسنده اړم کړی شوی دیوال ته چې کم لرګي ولاړی نو په ظاهر باندې دا خبره برخکاری لیکن د باران او د غرمو په وجه باندې دو دنه ډټ شوی په دو کې هغه کلکواله او سخواله هغه ختم شوی چې انسان رالی هم نو هغه پاغي کې مات شوی. الله پاک فرمایي چې دغه شانتي په ظاهر خوخکاری برابر او غټو تنو والا لیکن دو دغه شانتي ډډي او خالدي پدو کې هیڅ هم نشته. يحسبون كل صيحة عليهم دو ګمان کوي په هر आवाज باندې عليهم د خپل ځان یعنی انتهایی بزدلی طرف ته اشاره ده چې دومره بوزدل دي سره د چالاکی او سره د لوی تنو چې معمولی خبره کیږي نو دو بیا په یره کې راغلي چې ګوره زمون متعلق څه خبره وشوه. الله پاک فرمائے هم العدو فاحذرهم
هم دو پورا دشمنان دي ځان وساتئ د دو په مجلس کې ډېرې خوږې خبرې کوي او ډېر د همدردۍ او د خیرخواهۍ اظهار کوي لیکن په حقیقت کې دا د لستوڼي ماران دي ردونه ځان وساتئ قاتلهم الله أنا يؤفكون تباد کړي دو لره الله پاک أنا يؤفكون نو څرنګه اړولای شي دو د حق او بل قباحت پدو کې دا ده چې سره د ګنا نه په ګنا باندې بیا کلک ولاړ د ګنا نه توبه هم نو باسي واذا قيل لهم او کله چې ویل شي دوتا تعالوا راشي يستغفر لكم رسول الله چې بخنه غواړي تاسو د پاره رسول د الله پاک لو رؤوسهم نواړه ودو سرون خپل ورأيتهم يصدون او تبوین دو چې مخ اړوي وهم مستكبرون او دو لوی کون کی دی تکبر کون کی یعنی ځان لا پروا او غنی غنی چې زمون ست ضرورت نشته نو الله پاک فرمای سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم برابر خبره د پدو باندې کتا بخنه غواړي د دو د پاره او کتا بخنه نه غواړي د دو د پاره ذکر لن یغفر الله لهم هرگز بخنه نه کوي الله پاک دوته مخکې الله پاک فرمایل ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم کتا او یازلهم د دو د پاره بخنه وغواړي نو الله پاک دوته بخنه نه کوي یعنی که څومره هم دوله بخنه غواړي ذکا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقینا الله پاک هدایت نه کوي قوم فاسقان ته نافرمان بل الله پاک د دو قباحت بیانای او مسلمانانو له ترغیب ورکړي چې تاسو د یو بل سره تعاون کوئ کم کمزوري کسان چې پتا سو کې دي نو د هغه سره تعاون کوئ ځکه هم الذين يقولون لا تنفقوا هم الذين دو داسي خلق دي يقولون چې دوای لا تنفقوا خرچ مکوي على من فهغه چا باندې عند رسول الله چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د په دې ملګرو باندې خرچ مکوي د دو سره تعاون او مدد مکوي حتى ينفضوا تر دې پوری چې دو خوار وارش یعنی د کمزوري د وجنا د بیوسی د وجنا دو بخوار وار لاړ شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به پاتې نشي او هم دا د دنیا پرستو او جاهلانو خلقو طریقه او عادت چې داغو هر سیز صرف په اسباب باندې نظر ساتي په هر شي او د الله پاک الوهیت او قدرت د هغې نه دو غافل نو دو وی چې کوم وسره تعاون او مدد نکو نو ردو به د خوراک سکاک ذریعہ پاتې نشي دولګي د وجینا دو به په دنیا کې خورشي د دونه بدین او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مجلس او محفل پاتې نو الله پاک فرمایل ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون او خاص د الله پاک د پاره
خزانه د اسمانونو او د ځمکې دي. د ځمکو اسمانونو د خزانو اختیار د خدای سره دی. یو باران دی چې الله پاک دا بند کو نو ټول ځمکه ردی، باغات ردی، فصلونه هر څه دا به تباه شي. حتی چې انسان د زندگی به هم ډیر په مشکله کې، د زناورو زندگی دا به هم انتهایی په مشکلاتو. دغه شانتی چې یو توپان الله پاک راولېږي نو هغه تیار فصلونه او میوجات چې انسان د هغې نه په فایدې اغستلو باندې قدرت لرونکی دی بېوسه پاتې شي. نو الله پاک فرمایل چې د ځمکې اسمانونو خزانې دا خو د خدای پاک سره دي، لیکن منافقان لا یفقهون، دو پوهیږي. پرون موږ ویلو چې فقاهت هغه علم دی چې د هغې په وجه باندې انسان د حق او د باطل په منځ کې تمیز کولی شي. نو دو الله پاک د داسې علم نه محرومه کړي دي چې دو د حق او د باطل په منځ کې تمیز وکړي. بل الله پاک فرمایي یقولون دو وایي لئن رجعنا الى المدینه کچری مونږ واپس لاړو مدینې ته ليخرجن الاعز منها الاذل، نو اوبا باسی عزتمن د هغینا الاذل ذلیل لرا. نعوذ بالله. عبد الله بن ابی منافق خپل ځان ته عزتمن وي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نسبت دا داسې د کمزورۍ کوو، ځکه چې دوته خپل ځان ته عزتمن دا ردی وجنوي چې ردو سره مالونه دي. نو ردو په نظر کې سبب د عزت دا مال او د دنیا وسایل، او سبب د ذلت دا د دنیا کمواله او نشواله. او دغه د دنیادار خلقو طریقه او عادت هم ده چې کله دو سره دنیا راشي یا د چا سره دنیا نو دو هغو ته د عزت په نظر باندې ګوري او هغو ته د قدر او د شرافت په نظر باندې ګوري. هم دغه انسان چې کله سباله په د باندې غربت راشي یې پروا هم نه کوي، بیا د هغه شرافت هم ختم شي، د هغه عزت هم ختم شي، او د هغه نسبداری وغیرہ د هر څه په هغه یو ټکی باندې ختم شي. نو الله پاک فرمایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، خاص الله پاک لرا صفت د عزت ته ولرسوله او رسول دا غلرا صفت د عزت ته وللمؤمنین او د پاره د مؤمنانو صفت د عزت ته. عزت او شرافت دا د دنیا په مال او وسایلو کې نه ده، دا خو په ایمان او په تقوا پرهیزګاری کې ده. ولكن المنافقین، لیکن منافقان لا يعلمون، نپویږي. نو فقاهت دا خاص و دا علمنا. نو الله پاک فرمایي چې فقاهت خو پرې دوا لا يعلمون، دو علم هم نلري، تش په خبره هم نپویږي. دا داسې خلق. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، او کله چې تویني دولرا تعجبك، نو پتعجب کی واچوی تالرا اجسامهم تنیددو وَإِن يَقُولُوا، او کچردو وینا کوي تسمع لقولهم، نو غوږ بکی دی تا وینا ددوتا کأنهم گویا چدو خشب لرگی دی
مسندا اړم کړی شوی دیوال تا یحسبون دو ګمان کوي کل صیحة هر چغی لرا علیهم پخپل ځان باندې هم العدو هم دو پورا دشمنان دی فاحذرهم پزان وساتی ددونا قاتلهم الله تبادی کړي دولره الله پاک ان یؤفکون سرنګي اړولې شي دولره د حقنا واذا قيل لهم او کله چې ویل شي دوتا تعالوا راشي يستغفر لكم چې بخنه وغواړي ستاسو د پاره رسول الله رسول د الله پاک لو رؤوسهم نوال ودو سرون خپل ورأيتهم او تبوینی دو يصدون چې مخ اړوي وهم مستكبرون او دو لوی کون کری سواء علیهم برابر خبره د پدو باندې استغفرت لهم كتبخنا غواړي د دو د پاره ام لم تستغفر لهم او یا بخنه غواړي د دو د پاره لن يغفر الله لهم هرگز بخنه نه کوي الله پاک دوتا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقینا الله پاک ہدایت نہ کوي قوم نافرمانتا هم الذين دو داس خلقتي يقولون چدوای لا تنفقوا خرج مکوي على من فهغه چا باندې عند رسول الله چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره دی حتى تردی پوری ينفضوا چې خوار وارشي ولله او خاص الله پاک لرا خزائن السماوات والارض خزانه د اسمانونو او د زمکې دي ولكن المنافقين لا يفقهون لیکن منافقان نہ پوئیگی یقولون دوائی لئن رجعنا کچری واپس شمونگا الى المدینة مدینیتا ليخرجن الاعز نخامخا ابباسی عزت من منها دهغینا الاذل ذلیل لرا ولله او خاص الله پاک لرا العزة صفت عزت ولرسوله او رسول لرا وللمؤمنين او مؤمنان لرا ولكن المنافقين لا يعلمون لیکن منافقان نہ پوئیگی